سلامونه او نیک هیلې مو نه زما سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن خبره کوو د افغانستان یا هغه کډوال چې له افغانستان څخه راغلي وو او پاکستان ته په بېلابېلو وختونو کې دا کډوال څوک وو څنګه راغلي وو او څومره تعداد یې دی څو قسمه کډوال دي پر دې باندې یو څه تفصیلا نن نظر اچوو له دې ما سیوا یو څه کوم خبرونه چې دي د بلوچستان د مارنګ بلوچي کوم احتجاجونه سیولو پر هغه باندې کوم نوي کوم معلومات چې دي هغه له تاسو سره شریکوو خو اول د کډوالو کوم موضوع چې ده کډوال لکه څنګه چې واضح ده په دې کې د پاکستان او د افغانستان کوم ګاونډیتوب چې دی په دې کې کوم کډوال چې هغه په مختلفو وختونو کې راغلي دي هغه د روسانو په وخت کې کله چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ په هغه وخت کې زیاتره کم کډوال چې وو په شاوخوا په 1900 یو کم اتیا عیسوي کال کې زیات کم کډوال چې وو هغه په هغه وخت کې د پاکستان و بېلابېلو سیمو ته که څه هم د ایران او نورو سیمو ته کډوال شوي وو خو یو څه کم کډوال چې وو هغه پاکستان ته هم راغلي وو د پاکستان کم هغه سیمې چې ډیورنډ لاین ته نږدې دي هغه که پېښور سي که کوټه سي که داسې نور کم مختلف ښارونه سي دې ته راغلي وو له دې ما سوای نور په غټ مجموعي طور باندې چې رالو هغه په کله چې افغانستان کې جګړې چې د طالبانو کوم اول حکومت چې هغه ختم سو او یو بیا نوې جګړه پیل سو او امریکا او افغانستان ته داخل سو په هغه وخت کې بیا نور کډوال پاکستان ته را داخل شوي وو همدغه رقم دغه سیمو ته راغلي وو له دې ما سوای بیا هغه کډوال چې د کله طالبان دویم واري واک ته ورسېدو امریکایان ووتو هغه وخت کې یو څه کډوال راغلي وو په مجموعي توګه د پاکستان کوم حکومت چې دی هغه دا دعوه کوي تر 4 میلیونه یعنی تر 40 لکه زیات کډوال چې دی هغه په پاکستان کې دي او په کال 2023 اخیر کې چې تاسو یاد وي یو نیم کال کې شاوخوا یا 13 میاشتې کې د هغه کوم حکومت چې نگران حکومت او موقتی حکومت په پاکستان کې د انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د کم کډوال چې وو هغه پر پاکستاني کم ادارې چې وې پر کډوالو باندې زیات سختي سره کول د هغې زیات تنګول او دې ته مجبوره کول چې هغه یا په زور یا په رضا له پاکستانه ووځي او افغانستان ته ولاړ شي په هغه وخت کې له هغه وخت راهیسې شاوخوا 13 میاشتې موده کې تر دې مهاله پورې تر 7 لکه زیات کم کډوال چې هغه څوک په رضا یا څوک په زور ایستل سوي دي له پاکستاني حکومت چې کوم دعوه لري چې د کوم د دې باونډري چې د هغه څه ایستل سوي دي او دغه رقم د کندهار د هرات او شمالي ولایتونو ته ننګرهار ته او داسې نور سرحدي کوم سیمې چې دي په هغوی کې بیا د کم کډوال چې د هغوی ته کیمپونه جوړ کړل سوي دي هغه ته کوچني ښارګوټي جوړ کړل سوي دي د طالبانو حکومت له لورې او هغه هلته هڅه کوي چې هغه هلته آباد کړي خو دلته مشکل دا دی چې د طالبانو کوم حکومت چې دی پر دې باندې راځو چې په افغانستان کې دي ته کوم مشکلات دي خو اول دا کوم کډوال چې دي د هغوی مجموعي توګه تر تاسو پورې د رسو چې د دوی کوم تعداد چې دي کله چې د 18 میاشتې وخت تېر شوی دی اوس یو وارې بیا پاکستاني حکومت دا پرېکړه کړې ده چې کوم کډوال هغه کډوال کوم چې ACC کارډ لرونکي ACC یعنی افغان سټیزن کارډ لرونکي دا کارډونه چې دي د پاکستاني حکومت ور جوړ کړي دي پاکستاني کم حکومت چې دا کم رجسټریشن چې کوي هغه که د شناخت کارډ وسي که د ماجر کارډ وسي د نادره د کارډونه ور جوړ کړي دي ACC کارډونه نو دوی سره د دې خلکو ډیټا شته چې دا خلک چیرې اوسېږي د کومې سیمې اوسېدونکي دي له افغانستان سره د کومې سیمې اوسېدونکي او دلته په پاکستان کې په کمو سیمو کې دا کم ACC کم کارډ هولډرز چې دي دا په کمو سیمو کې دي یا په کمو ښارونو کې نو دا ډیټا پوره له دوی سره دي اوس د دې کم تعداد چې دی دا ته 7 لکه 80,000 زیات ښودل کېږي شاوخوا 8 لکه دا کم تعداد چې دی د ACC کارډ لرونکو افغانانو خو په دې کې مشکل لا دی چې دا کم افغانان چې دي دا زیاتره 80% هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې پیدا شوي دي د دوی کوم زوکړه چې د هغه په پاکستان کې شوې ده
او اوس داسې دی به په اول ځل یا به مطلب داسې دی د افغانستان دوی ته نوی دی یا دوی داسې ورته محسوسي لکه دوی چې اول وارې هجرت کوي په اصل کې هم دغسې ده ولې چې دوی د دې سیمې په دې سیمې کې پیدا شوي وو په دې سیمو کې دوی ژوند کړی وو دلته یې کاروبارونه کړي وو د دې سیمې که څه هم کلتور رسم و رواجونه زیات فرق نه لري خو بیا هم د ژبې او دغه رقم د نور کوم حالات چې دي د پاکستان او د افغانستان چې کوم یو څه فرق دی په هغه کې دی په دې پاکستان کې دی رالوی کړل شوي وو دی دلته لویان شوي وو دلته خپل کم ژوند کم چارې چې هغه په مخې وړی نو اوس دوی ته داسې ښکاري یا دغسې ده هم چې دوی له نوي سره دا کم کسان چې دي دا مهاجر کیږي او پاکستاني کم حکومت چې دی هغه په دې هڅه کې چې دا په زور یې پسې واخلي په دې کې د شاوخوا یو 13 مارچ ورته ایښی و یو 13 مارچ کله تیر سو د اختر ورځ وه په پاکستان کې د یو 13 مارچ خو بیا خبر داسې رالی کم ای پی په نامه نیوز یا خبري اژانس دی هغه دا خبر ورکړی و د اسلام آباد څخه کم چارواکي چې دي هغوی دا ډاکومنټ ورکړی و چې په دې له یو 13 مارچ څخه تر 10 اپریل پورې به دا کم کاروایي چې د دوی پر ضد باندې هغه ځنډول سوې ده هغه هم د دې له وجې نه چې دوی ته یو بله موقع ورکړل سوې له دې وجې څخه چې دوی کم کسان دي که پولیس دي که نور داسې کم کسان دي هغه په چټیو دي او دوی دا چټۍ ته ګوري نو کله چې دا چټۍ تېره سي نو بیا به یو وارې بیا یقینا ډېره د خوابدون خبره په دې ده چې دې کسانو دلته وختونه تېر کړي دي او بیا پر دا رقم موقع تازه اختر تېر سوی دی روزه تېره سوې ده دا کم کسان چې دلته جایدادونه اخیستي دي دلته کاروبارونه جوړ کړي دي دلته په دې سیمه کې پیدا شوي دي هر څه کړه وړه چې د هغه د دې سیمې دي نو یو نوي ملک ته تګ او بیا داسې ملک ته تګ چې د دوی په نظر کې یو د میډیا داسې یو ذهن یا داسې تصویر جوړ کړی چې هغه کم حکومت چې د هغه ډېر سخت دریځه دی هلته به دوی ژوند ته نه پرېښودل کېږي هلته به د دوی سره څه کېږي نو دوی په ډېر په تشویش کې دي دوی ته ډېر د مشکل فیصله ده دوی هېڅکله هم دا نه غواړي چې دوی پاکستان پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي خو د پاکستاني کم حکومت چې د هغه یو وارې په وار وار وایي په وار وایي او خاص کر دولتي یا سرکاري کمه میډیا چې ده که څه هم کمه میډیا د ټي وي چینلز دي هغه زیاتره د حکومت یا د دوی کم حکومتي کم کسان دي یا ادارې دي د هغوی په لاس کې ده او د چې ته دوی یو رقم خوند پراخي یو رقم د کم خبرونه چې ورکوي داسې د خوند په توګه وایي دونه شپې پاتې سوې دونه وخت پاتې سو دا وسو اوسو یو پریشر چې دی هغه پوره شوي او دې ته نه ګوري چې د دې د خلکو ذهني کم حال دی یا د دې د خلکو د ژوند خبره ده داسې نه ده چې دا ته یو بیا یو 2 کسان نه دي یو 3 نه دي یو 10 نه دي یو 20 نه دي 100 نه دي 1000 نه دي دا د لکاو خلکو د ژوند خبره ده هغه ته هر څه دغه کې که چیرې عامو خلکو خبره وکړو عامو خلکو هم زیاته کرکه پیدا شوې ده هغه وجه هم دا ده چې کله وخت چې پوښتنه ځینې وکړي چې ولې تاسو ولې دونه کرکه کوئ دوی غټ کم دلیل چې دی یا غټ کم داسې ورته وایي چې دوی د کرکټ چې که دغسې د نیوز یا نور دغسې په سوشل میډیا چې دوی د پاکستان خلاف دی یا پاکستان کم حکومت چې دی هغه دوی نه مني نو په دې خاطر باندې دوی وایي چې لاړ دي او له افغانستان څخه خو دا دوی وایي که څه هم حکومت کم کسان چې دي هغوی په وار وار ویلي دي چې دا کم مهاجرین چې دي یا کم افغانستان کم کډوال چې دي هغه په مختلفو د دوی په وینا باندې د دوی ټکي دي چې د ترهګریزو په پیښو کې هغه ملوث پاتې شوي دي دغه رقم بدامنۍ کې دغه شوي دي د غلاو تورنې ورباندې پورې کړي دي خو ښه و بد هر ځای کېږي دغه رقم که چیرې د افغانان ووځي له پاکستان څخه او دغه کم حالات چې دي د پاکستان که څه هم ورځ تر بلې په خرابېدو دي او دغه حالات که هم دغسې پاته سي بیا به دوی کم دلیل لري نو دا یو دغه دی چې مطلب اوس خو فعلا هغه کم حکومتي کم کسان چې دي هغه یو رقم خپله ذمواري اړوي چې په دې کې افغانستان ملوث نه موږ څه وکړو یا افغانان ملوث دي موږ څه وکړو نو که چیرې دا کسان ووځي نو زیات دغه به خو یو ښه وجه دا ده یا ښه پلس پوینټ دا دی
زما په نظر باندې کېدای شي تاسو اختلاف سره ولري دا کم افغانان چې دي دې ته په وار به تنګېدل هر 6 میاشتې 8 میاشتې 10 میاشتې بعد به بیا پولیس ورته ولاړو کورونو ته به ولاړو چاپې به ورباندې ولې تر غاړه به یې نیولي ول یا بل داسې خدای مه کړه که د هغوی یو مسلې مسایل راځي که خدای مه کړه چا کوچني غلا ځینې کړې وای یا چا داسې یو بل تاوان ورسولی وای دوی دونه همت نه سوی کولی چې پولیسو ته ودرېږي چې وایي دا زما سره دا ظلم وکړئ یا دا غلط کار راسره وکړئ یا قانونه کار راسره وکړئ ولې چې پولیس یا بل کم کسان چې هغه به اول دوی تر غاړه نیول نو که چیرې دا وسي که څه هم ډېره فعلا به د دوی لپاره ډېره د نه زغملو کوم عمل دی هغه ورسره کېږي او دوی ته به دا بالکل قابل قبول نه وي خو که چیرې دا خلک ولاړ سي پلس پوینټ وی دا وي ښه خبره سي دا کسان خو یو خپل وطن کې کم سے کم څوک به د مهاجر په دغه نه ورته وایي لفظ به نه ور استعمالوي د مهاجر کم لفظ چې دی پر دوی باندې څومره بدلېږي او یقینا ښه لفظ هم نه دی خو کم لفظونه چې دوی ته کارول کېږي یا پر دوی باندې د غلا تورونه پورې کېږي د ترهګرو تور ورباندې پورې کېږي یا د ناقانونه تورونه ورباندې پورې کېږي او دا هر څه به دوی خلاص سي او یو ژوند به یو نوی ژوند به له سره پیل کړي اوس که چیرې دوی په پاکستان کې اوسېدو د دوی کم ژوند سي وو د دوی کم بچیان سي وو هغوی تعلیم نه سوی کولی که تعلیم وکړي تر 10مه پورې به د افغانستان کم سکولونه وو لیسې سي وې مکتبونه سي وبخئ په هغوی کې به هغه وکړي دوی به پوهنتون ته نه سوی تلای نو کم سے کم د دوی کم بچیان چې دي هغه که څه هم په افغانستان کې دا وخت نجونو تعلیم بند کړل سوی دی او کم سے کم ځوانان چې دي د دې خلکو تعلیم چې وو هغه د نجونو خواته که الکانو یې تعلیم نه سوی کولی له 10م ټولګي بعده یا له 12م ټولګي بعده دا کسان بیرته په صفر درېدو او هغه کار به کوئ لکه کم کار ته چې د پاکستاني حکومت یو کارډ لرونکی شناخت کارډ کم لرونکی دی هغه زړه نه ورته ښه کوي لکه د مثال په توګه دا کسانو په بټۍ کې کار کوي دا کسانو په بزګري کې کار کوي ځمکې به د خلکو اړولې باغونه به ورکول دغه رقم په کویله کانونو کې به کار کوي او هغه کار کم کس که چیرې پاکستاني دا کار کوي چې 1500 یا 1000 روپۍ مزدوري به جوړېده دو کسانو ته به دا کم دوی چې به په کار یې کې بد و ښه خلک شته پکې خو زیاتره کم کسان چې وو دونه ظلم یې ورسره کوي چې په 1500 په 400 په 300 به هغه کار ورکوي نو دا یو رقم د دوی استحصال کې د دوی تنګول کېدو هغه که د حکومت له لورې سي که د عامو خلکو له لورې سي یو ټکه نه یو ټکه به وله سي هغه به پر دوی تاوانېدله که یو واقعه وسوله هم اول به دغه پوښتنه کوله چې ته خو افغانی نو تا به ضرور لاس پکې نو یو رقم دوی ته د ګوته په هر شي کې نیول کېده نو دا که چیرې دوی په خپل وطن کې پاته سي او دا شی هر څه ځینې دوی له دې څه بېغمه سي نو دوی به یو رقم ژوند ته خلاص سي دوی به یو د ژوند هدف معلوم کړي دلته خو د ژوند هدف نه معلوم دلته شاوخوا 50 کاله 40 کاله دې کسانو دلته ژوند کړی و د ژوند هدف نه معلوم بس هدف دا و چې یو ګوله ډوډۍ د سار راووځه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړه خواري وکړه 1500 زر کالداري وګټه او بیرته کور ته ولاړ سه له بچیانو سره هغه مخصن وخوره او سار بیرته بیا دغه کیسه وه بل هېڅ هدف نه و کم سے کم دا کسان به هلته خپل تجارت یو برابر کړي د ژوند کم چارې چې دي هغه به په مخ یوسي او خدای مهربانه ده چې دا به د افغانستان په ودانولو کې خپل کم ونډه چې د هغه به واچوي نو دا به یو پلس پوینټ به د دوی چې د ژوند هدف به معلوم سي او د افغانستان د حکومت لپاره هغه که د طالبانو حکومت کې که خدای مه کړه د طالبانو حکومت ختم کېږي یا یو بل حکومت راځي د هغوی لپاره به دا یو پلس پوینټ دا وي چې دا کم کسان دي د افغانستان د مهاجرینو کم کیسه چې ده پاکستان به دوی په د پریشر په توګه بیا بل وخت کار نه ځینې اخلي د مجبوري په توګه یا د خوږ ګوته به نه استعمالوي چې د افغانستان د حکومت لپاره یو رقم د خوږ ګوته وله که یو څه مسله وسوله دوی به افغان مهاجرینو دغه کوي نو که چیرې دا کیسه پسې کنټینیو کېږي او دغه رقم پسې ځي نو
فعلا خو لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل فعلا به یو څه مجبوریانې وي، خلکو باندې به تکلیف راځي، خلک به بې کوره کېږي، خلک به له مالي مشکلاتو سره مخ کېږي. خو لرې بیا ګټې یې دا سته. دا یو کیدای شي تاسو ما له نظر سره اختلافات ولرئ، خو دا یو زما په نظر یو ښه دغه دی چې د لرې کوم ګټه چې د هغه په نظر کې باید چې وساتل سي. له دې ما سوی دا خو د افغانستان د ACC کارډ لرونکو کیسه سوه. دلته اوس په پاکستان کې د پاکستان حکومت دا دعوه کوي چې په پاکستان کې 10 لکه شاوخوا کم کسان دي افغانستان سره تعلق لرونکي دي، هغوی په بې اسنادو بغیر کم اسنادو، نه مهاجر کارت لري نه بل څه ویزه لري، هغه په پاکستان کې اوسیږي او دا 10 لکه به هم له دې ACC کارډونو سره ځي. نو شاوخوا 18 لکه کم کسان دي. دوی اوس هدف ټاکلی دی چې دا کوم که چیرې کاروایي کیږي دا به د دې خلکو پر ضد باندې کیږي او دا خلک به استول کیږي. له هغه پس بیا هغه کسان چې POR کارت لري، POR کارت بیا د نادرا پر ځای باندې د متحده ملل کم د مهاجرینو کم محکمه ده یا کم اداره سي ده UNHCR دا کم دی کسان رجسټر کړي دي او دا تر 12 لکه شاوخوا 12 لکه 2000 دا کم کسان دي دا پاکستان کې رجسټر شوي دي او دا کسان به بیا له دې پس بیا لیږدول کېږي. خو فعلا د دې کسانو کم وخت چې دی هغه حکومت چې دی د پاکستان حکومت تر 13 جون دوی ته هیڅ غږ نه سوی کولی او تر 13 جون پورې دوی دا نه سوی مجبوره کولی چې دا کسان لاړ شي. خو تر 13 جون داسې معلومیږي چې تر 13 جون پورې دوی دا هدف لري چې دا کم کسان دي دا له پاکستان وباسي، نو بیا به په دوی پسې بیا رااخي او دا کسان به بیا لیږي. دا 12 لکه کم کسان چې دي دا هغه کسان دي زیاتره چې د روسانو په وخت کې راغلي وو او د 1985 په دې کلونو کې راغلي وو او پاکستان مختلفو بېلابېلو سیمو ته او له UNHCR سره دوی رجسټر دي او د دوی کم کله دوی خپل وطن ته ستنېږي دوی ته یو څه مرسته هم ورسره کېږي او شاوخوا زما له چا سره خبره سوې ده هغو راته ویلي چې $375 په یو کارت باندې ورسره کېږي. نو که په فامیل کې څه کسان وي نو له هغوی سره څومره کسانو سره کارت وي هغه ټولو ته دا کم مرسته چې $375 کېږي شاوخوا 1,15,000 کالدارې کېږي دا به سره مرسته کوي. که څه هم بیخي کمه ده خو دا به د یې چې د دوی ژوند چې دی هغه به بالکل له صفره نه وي. دوی به کم سے کم یو د په کیمپ کې به نه اوسي یا په یو خیمه کې به نه اوسي، دوی به یو کور په کرایه پیدا کوي او هغه کې به یو کوچني مرسته ورسره کېږي او بیا به له هغه ځای څخه دوی خپل ژوند چارې چې دی هغه پیلوي او پر مخ وړي. بل کم قسم چې دی په پاکستان کې کم کسان اوسي د هغوی کم تعداد چې دی هغه که څه هم کم دی هغه د طالبانو د دویم واري یعنی په کال 2021 کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پس پاکستان ته راغلي دي. دا کسان شاوخوا تر 40,000 ښودل کېږي. له 20 څخه 25,000 کم کسان چې دي هغه په دغه کې میشت دي په راولپنډۍ او اسلام آباد کې. دې کم کسان دي د ACC کم کارت لرونکو چې کم د عملیات ورباندې کېږي دې کسانو ته هم ویل سوي دي ستاسو له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځئ. د هغه وجه دا ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ چې د پاکستان مرکزي ښارونه دي نو هلته چې کم د فوجیانو ادارې دي، هلته د جاسوسي ادارو کم دفترونه دي، هلته سفارتخانې دي، هلته مطلب د پاکستان مین مرکز ځای دی. نو په دې خاطر شاید دوی یو څه ویره ځین لري او دا کم کسان چې دي په دې کې زیاتره د امریکایانو په وخت کې دوی له امریکا سره کار کړی، چا له ناټو له فوج سره کار کړی، یو رقم ټرین خلک دي. که څه هم نور کسان هم شته پکې خو دا یو څه دا رقم کسان هم شته نو یو رقم په استخباراتو کې کار کړی نو دوی یو رقم ویره هم شاید ځینې لري چې په دې وجه باندې دوی وایي اسلام آباد او راولپنډۍ کې باید چې پاته نه شي او که څه هم دې ته فعلا دوی ته وخت ورکړل سوی دی او دوی په تمه دي چې ولاړ شي و دریم هېواد ته. دوی په پاکستان سره هېڅ
شوق نه لري یا مطلب دوی نه غواړي په خپله هم نه غواړي چې په پاکستان کې پاتې سي خو د ټرمپ ته راتګ پس د دوی کوم پروسس ده هغه فعلا درېدلې ده خاص کر د امریکا ته چې کوم کسان تلو د هغوی تګ فعلا په مشکل کې دی خو دوی په دې هڅه کې دي چې یو بل هیواد ته ولاړ سي نو دا کسان چې دي دا هم دلته میشت دي او په پاکستان په بېلابېلو سیمو کې ښارونو کې ژوند کوي اوس راځو افغانستان ته دا خلک ځي ولې نه یا وجه څه ده ما تر کوم حده پورې له کسانو سره له ماجدینو سره کډوالو سره دلته خبره کړې ده نو هغوی دا راته ویل غټه وجه چې ده د تعلیم خبره چا نه راته کړې وه د دې کسانو کوم تعلیم چې دی دلته هم داسې خاص تعلیم کوي هم د هغه رقم شوق به نه لري یا کوي به یو څه خلک به کوي زیاتره کسان به نه دوی غټه وجه چې ده هغه د معیشت د هغه د کار روزګار د دوی دا وایي چې هلته مو ولاړ سو هلته به مو کار روزګار څه کوو دلته د دوی په وینا باندې چې د 200 یا د 300 کار خو یا روزانه دیهاړي پیدا کیږي هلته هغه هم نشته نو غټه وجه چې د دوی د تګ نه ده یا دوی زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته ولاړ سي د دوی په وینا باندې چې د کار روزګار ده هلته د کار روزګار مواقع نشته ما خو دا هم یو افغانستان کوم یو کډوالو هغوی سپین ږیری ول ما مجلس سره کوی په دې هکله باندې نو ما دلته خو که څه باغ وهل دي یا بل داسې باغچه کې یو شی کرل دي کښت کرونده کول دي دا خو هلته هم کیږي نو د دوی په وینا باندې چې هلته چې کوم مځکې دي یا اول خو څوک مځکې لري نه بلکې هغه کسان چې مځکې لري هغوی دلته لسګونه کلونه تیر کړي دي د هغوی مځکې بېلابېلو کسانو نیولې دي لاندې کړي دي حتی د قوم په سطح باندې دا کوم مځکې چې دي هغه غصب سوي دي نو ما تاسو باید چې دغه کې طالبانو کوم حکومت چې دی د شرعي نظام دعوی کوي دې باندې دوی ویلو ګیله بیا دلته هم ولا د طالبانو کوم حکومت چې دی هغه د مځکو کوم فیصلې چې دی هغه نه کوي یا د مځکو کوم فیصلې چې دی هغه بیخي د ځنډ ښکار دي هلته د هېچا فیصله هم نه کیږي او دوی دلته کلونه په پاکستان کې تېر کړي اوس خپل کوم مځکې چې آبادوي که څوک یو ټوټه لري هغه آبادوي اول به دوی دعوه کوي بیا به دوی دعوه ګټي د دوی په وینا چې ډېر وخت اخلي او دا به بیا که چیرې ګټل کېږي هغه هم معلومه نه ده که چیرې هغه د دوی لاس ته ورځي بیا به دوی له سره کښت کرونده پکې کوي نو دا به د دوی لپاره یو ډېر مطلب مشکل کار دی نو په دې وجه باندې بنیادي کومه خبر چې د کار روزګار هلته نشته هغه که د کارخانو سي که د یو شي فابریکه سي یا که بل داسې یو څه دغسې که کښت کرونده سي دوی دا ویره لري خطر لري چې هلته هیڅ کم کار روزګار سي د هغه نشته خو بیا هم که چیرې دوی زیات مجبوره کول کېږي که چیرې دوی خدای مه کړه کورونو ته پاکستاني عسکر درېږي دې باندې به بیا دوی مجبوره دي دا دوی پر هېڅکله هم یو څوک زما په یو انسان هم پر دا پر ځان نه سوی راوستی چې د دوی کور مخ ته یو څوک ولاړ وي وایي تاسو ووځئ یا تاسو په زور باندې وځئ او دوی بیا مجبوره هم وي او بیا ځي نه نو خدای مه کړه د دوی عزتونو ته لاس وي نو عزت تر هر څه لومړی د هغه کار روزګار وي هم که روزګار دې نه وي هم د عزت ته څوک نه پرېږدي چې هلته څوک لاس ور واچوي خدای مه کړه دې حالات داسې ځای ته حالات رسېږي نو بیا به دوی که په زور سي که په رضا سي بیا هم به دوی ځي خو د پاکستان کوم حکومت چې دی د هغوی کوم خبره چې ده یا کوم فیصله چې ده هغه تر ډېره حده پورې کله زما له دوی سره خبره کوله ما دا محسوسه کړه تر ډېره حده پورې دا کوم مهاجرین چې دي هغه یې سیریسه هم نه اخلي هغوی په وار وار یې ویلي دي هره وار ته دوی دا وایي چې سبا مو باسو بله میاشت مو باسو بل کال مو باسو بیا چې کله رانږدې سي بیا یو فیصله وسي چې دونه وخت مو درکوي دونه وخت مو درکوي نو دوی یو رقم زړه ته هم نه ولیږي خو دا وارې تر کومه حده پورې چې کوم ریپورټونه ووینو یا تر کومه حده پورې مو چا سره خبره کوو د حکومت په لیول باندې د هغه څه مو داسې څرګندېږي چې دا وارې کوم پاکستان کوم حکومت چې دی هغه تر ډېره حده پورې په دې خبره سیریسه دی په دې کومه پرېکړه چې یې کړې ده هغه د عملي کولو پوره هڅه کوي
ولې چې کوم د UNHCR یا د طالبانو کوم د افغانستان کوم که طالبان سي که نور کوم حکومتي کوم کسان هغه یې نه دي په دې کې ملوثه کړي. مخکې څه به کله د مهاجرینو په هکله باندې یو پرېکړه کېده، نو دا درې سره کوم پارټیانې چې دي یا درې سره کوم کسان چې دي د افغانستان د حکومت د مهاجرینو لپاره کار کوونکي کوم ادارې چې دي او هغه کوم د پاکستان حکومت به سره کېناستو او بیا به یو اعلان وکړي. خو دا وارې یوازې د پاکستان حکومت په خپل سر باندې دا اعلان کړی، نه د افغانستان حکومت سره په دې هکله باندې څه که څه هم دوی بار بار هڅه کړې داسې دوی انکار نه ده کړی چې بلکل یې مه راستوي. دوی په سوکه سوکه یې راولېږي چې پر دوی باندې د انتظامات ورته وکړي، طالبانو حکومت ورته ویلي دي. خو د UNHCR یا بل دا رقم IMO په نامه چې کوم نورې نړیوالې د مهاجرینو کوم ادارې دي، هغوی هم په دې دا وارې په فیصله کې نه دي اخیستل سوي. هغوی هم په دې هکله باندې تر اوسه پورې څه نسوی کولی یا څه مطلب د دې کوم ریسپانس دی یا کوم عملي کوم کار چې دی هغه مو نه دی لیدلی. دا د پاکستان حکومت خپله فیصله ده او دوی هڅه کوي چې دا عملي کړي. خو ورته ګورو به چې دا 10 اپریل پورې کوم وخت دی هغه له هغه پس څه کېږي. ښکاري خو داسې چې دی په دې کې زیات سیریسه دي او کېدای شوی چې اکثرو سیمو کې کم حکومت یا کم حکومتي کم کسان دي په خاصه توګه پولیس دي، ولې پولیس موږ لیدلی دي هغه د خپلو 100-200 روپو لپاره هم هر څه کولو ته تیار وي. زه د ټولو خبره نه کوم، زیاتر کم پولیسي دي هغه هر څه کوي، ولې چې دوی ته یو بهانه پیدا سوې ده، بهانه چې ور پیدا سوې ده نو بیا به دوی د دې څه پوره خپله ګټه اخلي. هغه بیا نه انسانیت ته ګوري، نه مسلماني ته ګوري، نه بل څه داسې ته ګوري، نه پښتونوالي ته ګوري. دغه پښتانه پولیس دي، اول هم دغه ورته ولاړ وي او دا هر څه کوي. نو په دې هکله باندې به کم نور کم تفصیل سره راځي هغه له تاسو سره شریکوو. په اخر کې د بلوڅانو کم احتجاج چې دی هغه لا هم د اخترجان منګل په مشرۍ کې پر کوټي او د مستونګ په سیمه کې دی هلته ناست دي. په مابینځ کې لک پاس ټنل چې دی د کوټ کراچي کومه لار چې د هغه بنده ده. کله چې څوک ځي په دې لاره باندې داسې په غرونو کې کوم ټنل چې دی په غرو لاندې چې غرې سور کړی دی او په دې کې بیا تېرېږي. نو دا لاره چې د حکومت بنده کړې ده دوی کوټ ته داخل نه شي. نو کله چې څوک تېرېږي کوم مسافر وي یا بل څوک د درنې یا پرلت ته ورځي نو هغه په دا غره باندې خیږي او بیا هلته کتي که څه هم وړوکی غر دی خو بیا هم دوی ته دا مشکل وي او لاره بنده ده. دا لاره چې یا کوم لانګ مارچ چې اعلان کړی و اخترجان منګل پر 28 مارچ باندې تر اختر 3 ورځې مخته د پاکستاني اختر. نو دا لانګ مارچ یو تر کوټې پورې داخلېدو په هڅه کې و خو حکومت د دې مخنیوی وکړي او مارنګ بلوڅ او دغه رقم نور د دې BYC کوم تنظیم جوړ کړی دی د لادرکه بلوڅانو او د بلوڅانو د حقوقو لپاره د پاکستان د قانون مطابق کوم د دې غوښتنې دي. دا کوم تنظیم چې دی هغه دا ولري چې د پاکستان قانون مطابق خپل غوښتنې د دې ومنل سي، د دې غوښتنې چې دی هغه باندې ورباندې عمل وسي. د دې کم کسان چې وو هغه مشران په خاصه توګه هغه نیول سوي وو، هغه کمارنګ بلوڅ سي که داسې نور بیبرګ بلوڅ په نامه سي سمیع الدین یې په کراچي کې نیولی و، هغه 13 ورځ بیا بیرته خوشي کړل سوله. خو کسان لا هم په نیول سوي دي او اخترجان منګل د دوی د نیولو پر ضد باندې دا لانګ مارچ اعلان کړی او دا یوازینی شرط یې ایښی و چې تر څو پورې دا کم کسان چې دي دا نه وي خوشي سوي تر هغو پورې به دوی دا لانګ مارچ چې دی هغه به نه ختموي او دوی به کوټې ته ځي. نو فعلا خو دوی هلته درول سوي دي او کوم حالات چې دي هغه د سکیورټي له وجې څخه حکومت وایي د سکیورټي له وجې څخه دوی ته اجازه نشته چې دوی کوټې ته داخل سي. په کوټه کې کوم د سکیورټي خطر چې دی هغه شته. څو ورځې وړاندې تېره اونۍ د کوټې په ډبل لوډ باندې هم یو برید سوی په کوم کې 3 کم کسان چې هغه وژل سوي وو او شاوخوا تر 10 کم زیات کسان چې هغه پکې زخمیان سوي هم ول. دغه رقم د اخترجان منګل کم لانګ مارچ یو یا کم پرلت چې هلته اوس ناست دی هغه ته یو ځانمرګی بریدګر هم ننوتلی و، خو خوشبختانه هغه له هغه ځای څخه
وتلی و دی ورته فکر سوي و کله چې کوم د ساتونکي و د اختر جان منګل هغوی په نظر کې راغلی و چې هغه پسې وروتلي و له د سیمې څخه نو هغه ځینې منډه کړې وه او په لارې باندې بیا هغه لرې له آبادۍ څخه لرې هلته وچاودېدی او کم یوازنی کم کس چې پکې خوږ سو هغه هم دغه بلکې له منځه ولاړی د دو کم اعضا چې هغه سره پرې سوې لنګی یو ځای پروت و سر یې بل ځای پروت و نو خودکشي هم دې ته ننوتلې وه نو کوم حالات چې دي هغه په کوټه کې په خاص توګه په ټول بلوچستان کې تر ډېره حده پورې په بلوچي سیمو کې د کوټې په شمول حالات ښه نه دي هلته هر وخت کوم بلوچ استوال چې دي هغه راوځي او په کوټه کې یاري پرون کوم سیګنل چې و د ټلیفوني کوم سیګنل چې دی هغه بند سوي و یو وارې بیا نن کوم سیګنل چې دی دا وخت کله موږ دا ویډیو ریکارډوو هم پر 3 اپریل باندې دا سیګنل چې دی هغه په مکمله توګه بند دي انټرنیټ چې دی هغه کار نه کوي او یوازینی کوم لاره چې ده هغه د خلکو سره د ټلیفونه پاته ده او یو بل سره څوک تماس نیسي هغه په ټلیفون باندې تماس کوي نو دا و د نن ویلاګ انشاءالله تاسو به خوښ سوي وي زموږ سره خپل رای ضرور شریک کوئ او موږ ته مشوره ضرور راکړئ چې موږ دا کوم کار چې دی یا کوم خبرې چې دي دا په نور ښه ډول باندې تر تاسو پورې څنګه در رسولی سوی او له دې ما سیوای کوم هغه ټاپکس دي ستاسو یا کوم موضوعات دي ستاسو پکې دلچسپي لري او موږ بیا هڅه وکړو چې پر هغه باندې ریسرچ وکړو او هغه په بغیر کوم سنسرشپ باندې بغیر کوم مقصد باندې د رسنیو کوم چینلان چې دي هغوی خپل مقاصد پکې لري یو شی پروپاګاندا کوي نو زموږ هڅه دا ده چې خپل کوم اصل کوم حال چې دی هغه تر تاسو پورې د همدې لارې یا د همدې چینل له لارې تر تاسو پورې در ورسوو نو هغه کوم موضوعات چې تاسو پکې انټرست لري یا تاسو وبخئ تاسو نور موضوعات مطلب معلومات پکې حاصلولو په هڅه کې یاست نو موږ ته هغه ټاپکس راښیي یاست نو موږ یې تر تاسو پورې په مجموعي توګه او بغیر طرفداري تر تاسو پورې د رسولو هڅه کوو ډېره مننه